राहुल زویا ته اوسه پورې واده نه راغلی؟ بس مورې په لږ ساعت کې تیاری کم درځم. زر راشه په واده کې هر څوک ستا تپوس کوي. خمور بس په لږ ساعت کې درځم. ټیک ده. دا څه کوې ته؟ پلیز مکوه زما ژوند به تباه شي. دا اخله واغونده. زه به ټولو ته هر څه ووایم. ووایه که نه څوک به په تا باور کوي. خو دا به خامخا وشي چې د دې ځای نه به هم پاتې شي. بیا دلته خو د یو د لاندې پرته یې، بهر خو به د لسو نه لاندې پرته یې. او زما خبره که نه په کوله غوږونو واوره چې زه د شپې څه وختونه راتلی شم، نو ور به بیرته لرې ښه. زه به دا چای نسکمه. ولی څه وشول؟ په دې چیو کې مچ پروت دی. کچن نه مې خو صحیح راوړې وه، دلته به پکې غورځېدلې وي. اوهو غلطي کې تو پاسه به بکواس هم کې بیا. یاره تاسو ولی سهار سهار خپل موډ خرابوي؟ د دې خو هر ورځ تا قیسي په فیشن کې کمې نه راځي. فیشن خو پوره کوي. زه ورکه شه ورشه نور چای پوخ که زما لور د پاره ورکه شه دې ځینه. دا راहुल کم ځای دی؟ هغه خو ده پروت دی. بیګانه وخته راغلی و که نه؟ ها چتنا خو می جامې کوزي کړي نه دي. زه پریشا ګینې سهار خو به دې کپړو د وجې قیامت راشي. نن تا زه 2 ځلې پریشانه کړمه. جوړ مې نن ډېر درد کوي. دا درد زما د مینې نښه وګڼه او قبول یې که جانمن. څه کې مینه در سره کوم. اوس ته لا زړه صبر شوی نه دی. ستا نه خو به مې ټول عمر زړه نه صبرېږي. سبا به راځې که نه؟ سوچ به پې کوم. ها سوچ به پې کې نو بیا به یو کار وکړو. هغه سبانې کار به هم نن وکړو. ښه مړه در به شمه اوس پرېږده چې زم شپه ده ناوخته دی. راहुल خپل ملګرو سره په چکر تللی دی او نن تاسو هم ځئ؟ زه چېرته سیل نه خو نه ځم که نه، د افیس په کار باندې یو 2-3 ورځو له ځم بس. زړګیا زه تا ته تلو نه منې کومه، بس لږ د زر راتلو کوشش به وکړې. بس صرف یو 2-3 ورځو خبره ده. ټیک شوه؟ لورې نن ته نه تیاره شوې؟ کالج ته به نه ځې ته؟ هغه مورې نن زما طبیعت صحیح نه دی. زما په وجود کې هم ډېر دردونه دي. ښه ټیک شوه، هیڅ خبره نه ده، ته آرام وکړه. ټیک ده؟ چا چې پوره شپه 2 ځلې وجې سره مخ تور کړی وي د هغه په وجود کې به دردونه نه وي نو څه به وي؟
دا واخله پي وسکا کېده دلته و بس کما خبره واوره اوس به اوس کما ګینې پوره شپه به ګلاس دلته پروت وي سکا حرامې ښځې ستا خو به داسې حل کوم چې پوره دنیا به یې ګوري مور له دې پی ورکړل جی ورکړې مې دي زه ورکېږه اوس دې زینا خوب راغلی دی ودکېږم زه هاو زه ته دلته څه کې نن به راده نه راځي نو ما دا سوچ وکړ چې چېرته ستا شپه توره پاتې نشي نو ستا شپه رنګینولو له راغلمه خو د دې یو شرط دی هغه څه اوس وایه او یا نه کار خو لږ ګران دی خو ناممکنه نه دی ټیک ته بارې ښه نو بیا راځه چې ورشو ستا دا توره شپه رنګینه کو چېرته او کوم ځای زما کمرې ته راځه څوک مو وینې نه هیڅوک به م نه ګوري ما ټول انتظام کړی دی نو راځه بیا ټیک شوه زما کار یاد دی که نه تا ته سبا شپې پورې چې زما کار شوی وي د هغه دواړو حرامیانو نه راتلو نه مخکې ته اوس پیغام اوسه پوهه شه چې کار دې وشو اوس به یې خامخا کوم ټیک شوه اوس ته ځه ډېر زیات ناوخته دی وسله کم ځای دومره زه چېرته پاتې شوې وې کله نه ویټ کوم زه ستا هم ستا کار کولو ته تللی وم نو بیا دې زما کار وکړو او کار دې وشو دا واخله دا څه دي دا افیم دی دا په پیو کې میلاو کا او هغه دواړو له یې ورکه په دې به هغه دواړه ټون شي او بېوسه به شي په دې خو به پوهېږي چې دا اوس رسه کېږي خو هېڅ به م نشي کولی ټیک شوه زه ځمه او هغه هېڅ هم نه وروستو به دې خوشحاله کړمه څه ښه ده
राले त चालिदلې خونه نه زه اوس وخت ما برباد به. راځه دا واخله کیمرا او په خیال ښه زما مخ چې پکې را نشي ښه. مړه ته بېغمه شه. راځه چې د حرامۍ سره مخکې پوه شو. زه اوس شروع شه. اوس راځه په هغې بلې حرامۍ پسې ځو. ولې جاړې لورې؟ هېڅ مه پټوه مورې. د شپې چې کم قیامت په موږ باندې تیر شو د هغې نه تم خبرې او زم. हेलो जी ना ना मोरे मोरे دا څه وشو؟ هغوی ما یوازې نشي پرېښودی. تاسو دواړو زه چېرته د مخ ښودلو قابل پرې نه ښودم. مړ شوې که نه؟ ته خو نن مړ شوې. زه خو به هر ورځ په دې کور کې مړه کېدمه. ما خو خالي ستاسو وجود له مرګ ور کړی دی او تاسو ټولو خو زما روح وجلې وه. اوس به په لږ ساعت کې یو بریکینګ نیوز چلیږي. یو پلار خپل بدکرداره ښځه او خپل د لور په وجه خپل ځان وجلی دی او یو زوی خپله بدکرداره مور او خپله خور یې وجله او بیا یې ځان وویشتو. ما پلان داسې جوړ کړی و چې د دنیا یو قانون په ما باندې لاس نشي اچولی. ماما پتاجي نن ما ستاسو سره شوي د هر ظلم د هر زیاتې بدل اغستې ده. دا ټول ستاسو په دولت لکه د مار ناستو که نه؟ نن ما دا ټول ماران ووجل.